د هند لومړی وزیر وایي راشد خان د افغانستان غوره انځور نړۍ ته وړاندې کړ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د هند لومړی وزیر وایي څو ورځې وړاندې بنګلورو کې د کرکټ تاریخي لوبه وشوه. زه د هند او افغانستان ترمنځ ازمایښتي لوبې ته اشاره کوم. دا د افغانستان لومړنۍ نړیواله سیالي وه او دا د هر هندي لپاره ویاړ ځای دی چې افغانستان لومړنۍ رسمي کرکټ لوبه له هند سره وه. ښاغلي مودي دواړې لوبډلې ښه ولوبېدل او افغان ټیم لوبغاړی راشد خان په 2018 او IPL کې ښه ولوبېد. زما په یاد دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په خپل ټویټر یو پیغام کې زه ټک کړی وم چې افغانستان خلک پر خپل اتل راشد خان ویاړي. زه د هغو هندي ملګرو هم منندوی یم چې زموږ لوبغاړو ته یې پلټفارم چمتو کړ چې کرکټ کې خپل مهارتونه وښيي. د هند لومړي وزیر هغه مهال دا هم ویلي و چې راشد خان د افغانستان غوره انځور نړۍ ته وړاندې کړ او راشد خان یې د کرکټ نړۍ کې یوه شتمني بللې وه. د مودي په وینا لوبې د ټولنې او یووالي لپاره یو ښه پلمه ده چې ځوان استعدادونه پکې معلوم شي. افغانستان له بنګلادیش سره د کرکټ 20 اوریز نړۍ جام 45مه لوبه کې بنګلادیش ته د 8 منډو په توپیر د ماتې ورکولو سره د 20 اوریز نړیوال جام نیمه پایلوب ته ووت. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.